دای پوهیږي چې پښتانه زه په ایټم بم هم نشم ګرځولی د ځان نه کږې خولې په زوک سمیږي دا پاکستان پرېږده د پاکستان هغه نیکه هندوستان لا نه و په هغه وخت کې په د په خپل مټ بیا ځنې ګټو دا خاوره صرف خپل وطن نه ځنې ګټو والا دای به د ده وطن هم د ډېر لرې ځای نه وګوري بیا داسې مزاحمت به بیا کوو چې په هغې نه پس د دنیا په تاریخ کې کوم قام هم خپلواکي او ازادي اخلي چې اول زموږ کتاب ته ټک ورکوي هغه ورته ګوري چې خپلواکي بیا داسې اخیستلی شي وعده مې ده د مزاحمت به هغه شکلونه ورته وښیو چې د ده په خوب کې هم نه وي تېر شوي چې پښتانه تر کوم ځای ته راتللی شي چې کله بلوچ د هغې خلاف ټوپک راواخیسته چې زما وسایل به نه وړي ده په 15,000 روپۍ باندې پښتانه ورته پاتې کړل چې څنګه د دغه د پي ټي ایم ملګري ځانونه قربان کوي د خپل وطن دپاره د ملکي حالات استاد سره څه کار دی په دې ملک باندې باچایي که د شهباز ده که د نواز ده ستا سره خو هغه کار دی چې کوم به وي که د بل ده که د بل ده چې د چا هم باچایي مزاحمت دا اوس چې مونږ کړی دی دا مزاحمت نه دی دا خو مونږ صرف خپل فکر خوروو تنظیمونه جوړوو مزاحمت به پښتنو بیا تاسو ووینئ چې قربانۍ څه ته وایي په جنګ کې ښې ډالرې در باندې وګټلې 2 ورځې اول په سویلي وزیرستان کې 2 خویندې وې د یوې عمر 9 کاله و ملک صاحب او د یوې عمر 15 کاله و خوبونه یې لیدل چې اوس به مونږ لویېږو د مور هم اوس غږ پې دروند و چې پلانکې لاړه شه دا کار او دا کار وکړه تا ته پته شته 2 ورځې اول تصویرونه یې نن هم درته واخله خو دا خوله یې داسې وینې راتویېږي او د دغې پنجابي فوج چې کوم هلته ماینونه شخصي په هغه کې الوتېږي دا په دې روژه کې په دې کویټه بازار کې یو ماشوم او ماشوم د اختر کالي یې کور ته راخیستي وو مور او پلار پیسې ورکړې وې او دلته په وینو کې لت پچې کورونو ته ورړل ګوره د ده سره ټانک جاز سیاسي لیډران منیسټران ججان د دنیا سره تعلقات منظم فوجونه دغه دي او زموږ سره الله د یو تاسو یې چې پښتانه به په خپله خاوره غوړ غوړ ګرځي او څوک به ورته کتای نه شي ډېره مننه ننګیالی ولس ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو سمنګلی کلی چې د سمنګل خان په نام یادېږي په هغه کې نن مونږ پښتانه ناست یو د خپلې خاورې د خپل وطن خبره کوو دلته مشر خبره وکړه د سیمې چې 3,000 ایکړه ځمکه د دغې کاسي قبیلې دلته دغه استعمارګر او قبضهګر فوج نیولې ده محترمو دغسې ځمکې چې لږ لاړ شي د بازۍ قبیلې هم په نوسار کې نیولې شوي دي په دغې انداز په مشرقي بایپاس باندې د شواڼي قبیلې ځمکې هم قبضه دي نن په دې لږ خبره کوو سمنګل خان په 1400 کې پیدا شوی و او په 1590 کې وفات و یعنی 200 کاله مخکې خبره ده 200 کاله مخکې خبره ده پاکستان پرېږده د پاکستان هغه نیکه هندوستان لا نه و په هغه وخت کې په د خپلو شم چې په دې خاوره باندې سمنګل خان خپل ژوند تېرولو هغه خلک چې دلته یې 1 انچ ځمکه نه وه نن راغلي دي او د دغې وطن ځمکې یې په زور نیولې دي د دغې وطن مالک خو ته یې پښتونه خو د څوک راغلي دي په زور یې درنه ونیولې
او بیا یې چې په زور ونیولې دا 100 میټره هغه خواته دیوال دی د دغې دیوال هغه خواته نوکرۍ هم شته پارکونه هم شته یونیورسټۍ هم شته هسپتالونه هم شته امن هم شته دی کالجونه هم شته دی د ژوند د تېرولو ټول اسباب شته دی خو په دا یو دیوال چې را دی خوا شي د دغې خاورې اصلي بچي چې چېرته اوسېږي هلته بیا دا هېڅ شی نشته او دا ایربیس چې جوړ کړی دی د دغې خاورې د بچو یوه نوکري نشته پکې دا قبضه ځکه ده چې دا ستا د ولسونو د تقدیر د بدلولو دپاره نه دي راغلي دا ستا د خاورې د ولسونو د ژوند د ښه کولو دپاره نه دي دا ستا په خاوره باندې خپل ځان جوړوي ستا په خپل خاوره باندې خپل عیش و عشرت ژوند تېرول غواړي او د هغې دپاره دوی په زور دا ځمکې نیولې دي خبره خو خیر زه تفصیلي په دې هر څه باندې کومه خو دلته د قاصي قبیلې مشران ناست دي د بازۍ یا شاواني مشرانو ته به هم خبره کوو چې راشئ راشئ چې سره کښېنو زموږ د طرفه دا اعلان دی دوی ته چې ویې ټاکئ تاسو لار راته چې دا ځمکې به څنګه واپس ځنې ګرځوو چې کوم قسم مزاحمت کې اول صفونه یې موږ ته پرېږدئ موږ به په اول صف کې موږ به هر ډول مزاحمت چې تا خوښ کړلو که سرونه تلل ورته تیار یو که هر څه کېدل مونږ ورته تیار یو که بیا دا هم نه کېدله بیا هم دې مشرانو ته دا وایم چې تاسو مونږ ته ووایئ چې دا لار خوښه ده پي ټي ایم به کوي پي ټي ایم هم د دغې کام تحریک دی هغه خو هم څه بېل نه دی ټول د دغو قبیلو چې ما کوم ذکر وکړو هغو ټول ځوانان مشران خو هم د پي ټي ایم سره دي نو راځئ په پي ټي ایم کې دننه هم فیصله ورته کوو خو خپله خاوره نه ورپرېږدو پاتې شول زمونږ د درانه مشر خبره کوله چې اوس دلته دا ګراونډونو کې هم د اف سی کیله جوړوي د هغه دپاره یې هڅې شروع کړي دي اول خو دلته ضرورت څه دی ستا یو مرغۍ چا نه ده دلته وژلې ته څنګه د څه دپاره دلته کیله جوړوي دا نه ماړېږي تور خامار دی په وطن را کوږ شوی دی زه د دغې سیمې ځوانانو ته مشرانو ته د پي ټي ایم ټول ملګرو ته وایم چې سرونه مو هم ځي دا خاوره نه ورکوو نوره په دغې ځای به ورته ناست وو دای چې کومه کوي بیا دې وکړي مونږ به خپل مزاحمت د دې خلاف خامخا کوو اوس راځم دې خبره ته چې دا هر څه ولې کېږي محترمو پښتنو ته خدای پاک یو ښکلی وطن ورکړی دی په دې کې سمه شته دی غرونه شته دی وسایل شته دی او قدرتي ځنګل یې د چلغوزو نه راواخله د دې نه زڼغوزي دي دلته زیتون دي دا هر قسم ځنګل لري دیار غوندې ونې لري ښکلی وطن خدای پاک ورکړی دی بیا یې یو ډېر عظیم کام پې آباد کړی دی د وطن کمی نشته زه اکثر ورته وایم مونږ لویې لویې د تبلیغ اجتماع کوو پښتانه ښه کار دی مونږ به ورسره کوو خو مونږ دعا غواړو د خدای نه چې یا خدا پاکه د خپلو خزانو نه مونږ ته څه راکړي او خدای پاک زمونږ دا دعا له ډېره پخوا قبوله کړې ده د اسمان نه چاته هم څه نه راورېږي خو په ځمکه خدای اسباب جوړوي ستا په ځمکه د کوم شي کمی دی د دنیا هر کام ته خدای پاک په خپله خاوره د ژوند د تېرولو یوه وسیله ورکوي عربو ته یې پټرول ورکړي دي
पंजाब ته غنم ورکړي دي سیند ته کویلا ورکړي دا بنگال ته پټسن ورکړي دي روس ته اوسپنه ورکړي دا و پښتونه ستا خاوره ته خدای هر څه ورکړي دي تیل شتا گیز شتا د بجلی ډیمونه شتا اوبه شتا سیندونه شتا غرونه شتا لرګي شتا او بیا په دې خاوره کښې لاندې زمرد شتا نفرایډ شتا کرومایډ شتا کویلې شتا دی بیا د دغو ځمکو د پاسه کوم یو فصل دی چې نه کېږي د زعفرانو نه راواخله تر هر شي پوره په دې خاوره باندې فصلونه کېږي د چلغوزې ځنګلې دي د دیارو غرونه دي خدای پاک ستا دعا قبوله کړې ده دعا کوې چې خدای د خپلو خزانو نه څه راکړي خدای درکړي دي د خپلو خزانو نه تا ته ډېر څه اوس چې یو تور ښامار پې پروت دی لږ همت وکړه چې هغه چک کوزنې چې هغه ځنې پاسوو چې د هغه دپاره سره یو شو د خدای نعمتونه دي او د هغو سره مونږ خیانت شروع کړی دی خدای نعمتونه را کړي دي او مونږ د بېوسۍ د بېعزې د لاسه د خدای د نعمتونو سره یو خیانت شروع دی پردي یې رانه وړي نه په قانون کې ورته جایزه ده نه په آیین کې نه بل څه پښتانه نن که ذلیل دي پښتانه نن که بېوسه دي که سیالي یې نه ده پوره که مسافرۍ ته مجبور دی که کور او وطن یې نه دی ښکلی دوې وجې دي یو بېروزګاري ده نیستي ده ډېره په دې وطن کې او یو بدامني ده د دې دپاره چې ته خپل وسایل وګټې هم ستا د خلک به بیا خپله سیالي به هم برابروي دی به مسافرو ته نه وي مجبور دی به تباه او برباد ژوند نه تېروي دی به ذلیله نه وي محترمو زمونږ 1.5 کروڑ پښتانه مسافر دي نو دلته د هغه ذکر وکړه ملک مجید چې آیس دی پوډر دی او نشې دي 1.5 کروڑ پښتانه مسافر دي دا ګوره زمونږ مندې په کور ناستې وي خو پلرونه بهر ته مونږ ګوري نو چې هغه ټول په سفر دي دلته د بچو تربیت څنګه وشي د پنجاب د بچو د ښه تربیت دپاره دغه ریاست انتظامات کړي دي چې هلته د خلکو په خپله خاوره روزګار وي فیکټري وي زراعت وي دا هغې فیکټري دی ګیس او د نورو وسایلو د وړلو دپاره یې بیا د بلوچو سره جنګ وکړه د بجلو دپاره یې د پښتنو سره جنګ وکړه د کویلې دپاره یې زموږ ټول کانونه خرڅ کړل ورته چې د پنجاب آبادي پې روغه وي په خپله خاوره وي روزګار یې هم وي او هم یې د راتلونکي نسل تربیت هم وي چې کله بلوچ د هغې خلاف ټوپک راواخسته چې زما وسایل به نه وړې ده په 15,000 روپۍ باندې پښتانه ورته باتي کړل هلته وینه د پښتون تویېږي او د یو پښتنې مور اوښکې پې تویېږي او چې کوم ګیس او وسایل وړل کېږي په هغه باندې د پنجاب د ځوانانو روزګار جوړ دی فکټري آباده ده او د پنجاب خور و مور په خپل کور کې دننه په لرګي پسې نه ګرځي په ژریو غنو پسې نه ګرځي په څپیاکو پسې نه ګرځي د بل وطن هغه ګیس او هغه وسایل یې ورته راوړي دي هغه ته ښه ټیک ټاک ژوند کوي نو لہذا دا وطن ته خپل وسایل او امن پکار دی خو د دغې وسایلو د خوړلو دپاره د ماحول جوړ کړی دی ته یې تقسیم کړی ته په خیلونو تقسیم یې ته په قبیلو تقسیم یې ته په ګوندونو تقسیم یې ته په سیمو تقسیم یې او ستا فکر په تقسیم کې بند شوی دی یعنی کنن په یو کلی کې د پښتنو د یو قبیلې 15 کسان وژل کېږي هغه قبیله پې خفه هم ده هغه ته بیا ترهګري هم ښکاري هغه ته هر څه بیا معلوم وي خو د بلې قبیلې خلک بیا ورسره غمجن وي نه وي غمجن دا فکرونه تقسیم دي دا په زیو خیلو کې تقسیم دي دا تقسیم مونږ وهلی یو مونږ یې تباه کړي یو او پنجاب ته یې لاره ورکړې ده چې مونږ د یو بل سره په ټکر کې کي دا وژنې او بربادۍ ټیک ته منصوبه د پنجاب ده خو زمونږ دا هغه کوم تقسیم دی دا هم هغه ته یو سبب جوړېږي
محترمو بیا یې ته ذهني منتشر کړی ته منتشر یې ذهني د میډیا په ذریعه د سرکاري بیانونو په ذریعه د ملکي حالاتو په ذریعه د ملکي حالاتو ستا سره څه کار دی په دې ملک باندې باچایي که د شهباز ده که د نواز ده ستا سره خو هغه کار دی چې کوم به وي که د بل ده که د بل ده چې د چا هم باچایي وي ستا حالت خو به هغه وي په دې وطن کې دا عدالت که څوک مني یې که نه مني زمونږ دپاره خو حالت بیا هم هغه دي د دغې ملک په حالاتو کې د دغې ملک په میډیا باندې د دغې ملک په سرکاري بیانونو باندې ستا ذهن منتشر دي اوس چې هر څوک د تیاري کړې ده ستا د خوړلو دپاره ستا د وهلو دپاره هر څوک چې ستا خلاصون غواړي په هغه باندې ته منتشر کړی یې هر هغه لار چې ستا د خلاصون ده په هغه باندې ته ذهني منتشر یې هر هغه عمل چې ستا د خلاصون دپاره روغ دی د هغې په حواله سره ته منفي یې نو دا منتشر ذهنیت لرې کول دي یو شوچه پیغام رسول دي نو محترمو حل یې څه شی دی او بیا د جنگ خبره که کوو په جنگ کې ښې ډالرې در باندې وګټلې 2 ورځې اول په سویلي وزیرستان کې 2 خویندې وې د یوې عمر 9 کاله و ملک صاحب او د یوې عمر 15 کاله و خوبونه یې لیدل چې اوس به مونږ لویېږو د مور هم اوس غږ پې دروند و چې پلان کې لاړه شه دا کار او دا کار وکړه تا ته پته شته 2 ورځې اول تصویرونه نن هم در واخله خو دا خوله یې داسې وینې راتویېږي او د دغې پنجابي فوج چې کوم هلته ماینونه شخصي په هغه کې الوتېږي دا په دې روژه کې په دې کویټه بازار کې یو ماشوم او ماشوم د اختر کالي یې کور ته راخیستي وو مور او پلار پیسې ورکړې وې او دلته په وینو کې لت پت کورونو ته ورړل زما هغه عکس کېدی چې زما په بلکې پروت دی زما په فیسبوک هغه پخوانی آی ډي باندې بیا به یې راواخلم په خیبر کې یو ماشوم په جمرود کې افریدو علاقه ده کور کې ژړل چې پیسې راکړئ دا د 2015 واقع ده بیا مور او پلار 10 روپۍ ورکوي دی ټوپونه وهي بازار ته روان شي پلار کې دماکه وشي دی شهید شي تصویر وګورئ هغه عکس زما په بال د 10 روپۍ را سټینګې نیولې دي او دی په وینو کې پروت دی د عثمان کاکړ نه واخله په دې ښار کې دننه عبیدالله خان کاسي پورې هغه په څرمن کې دننه هغه زنځیرونه د ظلم انتها شوې ده خو لا تر اوسه پورې موږ منتشر یو د لاره په دې نه ده موندلې چې دی طاقتور دی د سره رښتیا زموږ د مخې د نیولو یو څه هم نشته دی پوهېږي چې پښتانه زه پیټم بم هم نشم ګرځولی د ځان نه خو مونږ یې دلته داسې ماحول راکې جوړ کړی دی چې مونږ تقسیم یو نو اوس چې تر څو ملي فکر نه وي جوړ قومي فکر نه وي جوړ د ټول ملت فکر نه وي دا نقصان به خورو حل یې دا دی مونږ پی ټي ایم په دا منصوبه کار روان کړی دی چې حل یې دا دی زمونږ هغه حل یې درته ښایم حل یې دا دی چې اول مونږ خپل فکر زیات کړو مونږ خپل فکر جوړ کړو د کام او د وطن او په دوم فرصت کې دا ایوی فکر خلق منظم کو د ځان سره او بیا دا منظم خلق مزاحمت وکړو مزاحمت دا اوس چې مونږ کړی دی دا مزاحمت نه دی دا خو مونږ صرف خپل فکر خورو تنظیمونه جوړوو مزاحمت په پښتنو بیا تاسو ووینئ چې قرباني څه ته وایي چې څنګه دغه د پی ټي ایم ملګري ځانونه قربان کوي د خپل وطن دپاره داسې مزاحمت به بیا کوو چې په هغې نه پس د دنیا په تاریخ کې کوم قام هم خپلواکي او ازادي اخلي چې اول زموږ کتاب ته ټک ورکوي هغه ورته ګوري چې خپلواکي بیا داسې اخیستلی شي محترمو په دې کې ستاسو ملګرتیا ته ضرورت لرو د کام ګوره د ده سره ټانک جاز سیاسي لیډران منیسټران ججان د دنیا سره تعلقات منظم فوجونه دغه دي او زموږ سره الله دی او تاسو یې
ګټو به یې ځنې وړو به یې ځنې صرف خپل وطن نه ځنې ګټو والا دای به د ده وطن هم د ډېر لرې ځای نه وګوري بیا پښتانه چې یو ځل روان شي بیا یې ودرېده نشته نو لہذا دا څومره ظلم جبر چې کېږي د دې لار مزاحمت دی صدر صاحب وویل چې سینټ کې کیسه د دغې ځمکې شوې وه خو بیا هېڅ نه وشول سینټونه منټونه نشي څه کولی د فوجیانو لاندې ژوند کوي هر څوک په خپل مټ بیا ځنې ګټو دا خاوره په خپل زور یې ځنې ګټو نه یې بل څوک راکوي نه یې راکولی شي دلته د چیف جسټس خبره څوک نه مني نو د سینټ به څه ومني دا په زور پوهېږي کږې خولې په زوک سمیږي دا په خپل مزاحمت اوس وخت لا نه دی چې وخت راشي مشرانو او سپینګیریو وعده مې ده دا مزاحمت به هغه شکلونه ورته وښیو چې د ده په خوب کې هم نه وي تېر شوي چې پښتانه تر کوم ځای ته راتللی شي تاسو منظم شئ په هر جماعت باندې چې څومره پښتانه یې خپل یونټ یې جوړې کوي په کلیو کې یې جوړې کوي یو کام یو دا اغیار تا تقسیموي د ده پی ټي ایم ځکه نه لګي چې پی ټي ایم تا را جوړوي ورکې رشتې ختموي یقینا چې پښتانه را جوړ شي انجام یې ده ته پته لګي مونږ ته اندازه نشته مونږ ډېر ډارن او کمزوري خلکو سره مخامخ شوي یو او هغه بچایي راباندې کوي دا ډېر ډارن مخلوق دی دا خبره به ثابتېږي پښتانه زورور خلک دی تکړه خلک دي په تعداد کې ډېر یو خو البته چې منظم شو اوس نور دا خبره هم نشته ځینې خلک وایي په پښتنو کې شعور نشته دومره ډېر راغلی دی اوس نور د مزاحمت دور دی نور به منظم کېږو صرف د نظم ضبط او د منظموالی معنا دا دی چې په هر کلي کې زموږ یونټ وي په هغو د پاسه کابینټ وي په هغه د پاسه هم خپل کیډرز وي چې موږ خپلې خبرې هم رسولی شو کوم کار سبا کول دي سبا میډیا نشته نیټ نشته نیټورک نشته چې موږ ټول پښتون قام بیا هم په یو خبره باندې په 6 غنټې کې دا ناره پاسولی هم شو او هر کار کولی هم شو نو چې منظم شو بیا به مزاحمت وي او دا وطن ګټل اوس لرې نه دي انشاءالله زر وخت به دا وي چې پښتانه به په خپله خاوره غوړ غوړ ګرځي او څوک به ورته کتای نه شي ډېره مننه